په دې وروستیو کې د ننګرهار بېلابېلو سیمو کې په سیندونو، نهرونو، کاریزونو او روانو اوبو کې د یو شمېر ځوانانو د ډوبېدو او مړه کېدو پیښې ډېرې او خلکو ته یې اندېښنې راټوکولي دي. تازه تېره ورځ 2 ځوانان سیند وړي چې د یو جسد موندل شوی او د بل لا هم نادرکه دی. د ننګرهار یو شمېر فعال ځوانان په سیندونو کې د لمبا پر مهال د ځوانانو د ډوبېدو او مړه کېدو د مخنیوي هڅې او ناوړه عواقبو په تړاو کمپاین پیل کړی دی. دوی له کورنیو غوښتنه کوي چې ځوانان او ماشومان پر خپل سر لمبا ته پرېنږدي چې کورنۍ او ځان ته درد ورسوي. نو دغه مې د ځوانانو کورنیو مشرانو نه مې غوښتنه ده چې خپل بچیان د سیندونو نه وژغورئ. دغه بېګانۍ پیښه کې 3 ځوانان زمونږ په شهادت رسېدلي، یو پیدا شوی، 2 لا اوس هم ورک دي. همدغسې ډېر ځوانان هم د سیند له امله په شهادت ورسېدل. زما غوښتنه همدغه ده چې د ولس نه د دغه جلال آباد ښار اړونده د سیند اړونده کورنیو نه مشرانو باندې غږ کوم چې خپل بچیان د سیند نه وژغوري. دغه راز د ننګرهار عام اوسیدونکي وایي هر کال د لمبا پر مهال ځوانان د سیند د یغي څپو له امله غرق او مړه کېږي. له ځوانانو او کورنیو غواړي چې لامبو او لمبای نه وي زده نو لمبا ته دې نه راځي. یعنې په روز کال په یو ورځ باندې 6 ماشومان د دې ځای نه وړي وو، سامان یې د موږ سره ایښی و، همدلته پاتې شو. نو زما غوښتنه دا ده چې د ماشومان ته بیا چې خطر بیا وښیي او د سیند ته یې رانولي. او بله ورځ 3 کسان هغه کسان ولیدي چې بیچارهګان ځوانان وو، خو خبره دا وه چې لامبو یې یاده نه وه او هغه غټ سیند ته تللي وو. هغې کې جسدونه د یو پیدا شوي د 2 نه وو. نو زما د دې کورنیو نه د خپلو وروڼو نه عزیزان نه دا خواهش دی چې دا ماشومان دلته مه راپرېږدئ د لمبا ته. د چا لامبو یاد دی، د چا یاده نه او په دې سیند باندې هېڅ باور نشته دی. دا خو خونکاره سیند دی او اسلامي امارت نه ویم دغه دی چې په دې خلکو دې لږ دغه راوړي، فشار راوړي چې دا خلک دا ماشومان د لمبا ته نه دخ کوي، توجه ورته وکړي، دی خپل هم توجه وکړي. ننګرهار کې له تېرو 3 میاشتو را په دې خوا 19 ځوانان په سیند کې د لمبا پر مهال د ډوبېدو له امله مړه شوي دي. دغه مړینې داسې مهال رامنځته کېږي چې ډېری ځوانان د هوا په تودېدو سره د ګرمۍ څخه د ځان ساتنې په پار اوبو کې لامبي چې ډېر کله ورته همدغه لمبا د مرګ په بیه تمامیږي.